خيانة عائشة كتاب لیکلی ده خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع. دي عائشة رضي عنها په خیانت باندې کتاب لیکلی دا خزه فاحشه خزه والعياذ بالله. الله اکبر. د دې کتاب دنیوي صفحه ده، دا پاسورت وګور دنیوي صفحه. د دې کتاب د صفحې سرته سراسو وفضرب المثل بمريم إنما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين لم تحصنا فرجيهما عن الحرام قبل وبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدي نبي عليه السلام پزون کی ويدي شرمگاوي لحرام نساتلي شرمگاوي فرجيهما، يعني د نبی علیه السلام په ځوان کې مزناوي کولې، د نبی علیه الصلاة والسلام نه مرګ نه وروسته یې مزناوي. تاسو د الله ذات قسم می یهودو دومره توهین د ما د تا د پیغمبر د ناموس کړی، هندو کړی، سیک کړی، د دنیا یو کافر راته وخی راته په ګوته یې کړوی د زړه سره و قربانه کنیسه. الله اوس که نور درته رامخکې کومه نور پسې درته رامخکې کړم، نور 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 والله دلته به ناست یې زاړې بسې دا له څه حال سره زه مخامخ یم څه شی اورم. دا خو ټول اسناد دی په واضح سره موږ روښانه سوه. نو قاري صاحب یو بل سوال لرم. سوال مې دا دی چې قاري صاحب د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول صحابه به موږ منو او خلفای راشدین هم همدارنګه. نو دا اختلاف چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت علی کرم الله وجهه هغه خلافت ونه مني، دا به په څنګه دا یو تفصیلي بحث دی زړه سره. په هغه کې زه په دې اړه باندې ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې دي د معاویه رضی الله عنه په اړه باندې. والشیا اعتراض په دې کې چې معاویه رضی الله عنه له اهل بیت سره خیانت کړی ده او حالا کې د جنت دوه سردارانو بیعت ورسره کړی ده. اوس که موږ تاسو ووایو چې د معاویه رضی الله عنه خلافت زه نه منم، نو دا امام حسن علیه السلام نه منلی. امام حسن علیه السلام بیعت ورسره کړی، امام حسین علیه السلام ورسره بیعت کړی ده او د دوی په ژوند او زندگی کې د خوشحالي ژوند او هدیې به ورکولې، ګفټونه به یې ورکول او حتی چې معاویه رضی الله عنه فارس الحسین علیه السلام ورباندې خفه کېږي، دعا ورته کوي، د رحمت دعا ورته کوي. کله چې امام حسن علیه السلام په مدائن کې شیو په چاکوګانو باندې ووهل، د دوی کتاب د تر ټولو معتبر کتاب ده، کتاب احتجاج الطبرسي دوم جلد لسمه صفحه ده، هغه حوالی د ما په ذهن کې ده. په همدغه کتاب د طبرسي په همدغه کتاب دوم جلد لسمه صفحه کې وای امام حسن علیه السلام وای والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء يزعمون انهم لي شیعه. د ما دی وای قسم په الله چې دا څوک د ما د ځانونه شاعر ابو معاویه رضی الله عنه غره ته بهتر ده، خو له دوی نه د خپل تاریخ پټ کړی ده، له دوی نه خپل تاریخ پټ کړی ده. دوی وایي چې معاویه رضی الله عنه ظلم کړی ده، نو امام حسن علیه السلام چې له ظالم سره درېدل د له ظالم سره ودرېدل ظلم ده کنه ده؟ تا ته وایم ظلم ده کنه ده؟ بهشکه. نو څنګه دا امکان لري چې دوی یو معصوم امام معصوم ورته وایي دوی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ریحانه المصطفى وي، هغه د یو ظالم او منافق ولبل سره ودرېږي او بیعت ورسره وکړي او دا بیعت هم د دوی په کتابونو کې ثابت ته، خو دوی خپل عوامو ته دوی هغهګانې نه ښکاره کوي. دا ټول سته دلته له ما سره که ضرورت شو قاري صاحب زما سوال دا و چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت علی خلافت ونه مني، دلته دا نه د خلافت مسأله نه ده، هلته د معاویه رضی الله عنه د دوی په کتابونو کې لا راځي. د موږ په کتابونو کې تاسې البدایه والنهایه وګورئ، نور کتابونه د مسلمانانو وګورئ او د دوی کتابونه وګورئ، هلته معاویه رضی الله عنه په صراحت سره ورته وایي چې ای علي د عثمان بن عفان قاتلین ما ته حواله کړه، نور زه بیعت در سره کومه، ته له ما نه په اسلام کې مخکې افضل هم یې را باندې د رسول الله قریب هم یې، دا ثابته خبره ده. او خپله امام علي دغه کتاب د نهج البلاغه زه درته ښکاره کړم، امام علي دا د دوی کتاب د نهج البلاغه ورته وایي د علي رضی الله عنه ته منسوب کتاب ده. چاته؟ علي رضی الله عنه ته منسوب کتاب ده.
تاسې وګورئ د امام علي رضی الله عنه په دې خطبه کې نهج البلاغه 392 صفحه ده. په دې کې څه وایي؟ وایي والظاهر ان ربنا واحد، وایي ظاهره خبره دا ده چې د ما او د معاویه رضی الله عنه رب یو ده، ونبينا واحد او د موږ نبی یو ده، ودعوتنا في الاسلام واحده، د موږ دعوه په اسلام کې یو ده. لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا، موږ له دوی نه په ایمان کې زیات نه یو او دوی له موږ نه په ایمان کې زیات نه دي. الامر واحد، یو کار د موږ په منځ کې، الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، د موږ اختلاف د عثمان رضی الله عنه په قاتلینو کې د خلافت کې علي رضی الله عنه خپل ویل چې د مخالفت په خلافت باندې نه ده، نه مو په امامت، بلکې د معاویه رضی الله عنه اختلاف چې لما سره دغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د قاتلینو په باره کې او د هغه د وینو په باره کې ده، او دی وایي چې موږ له دې نه بیزاره یو. سمه ده، ډېره مننه. بس پوه شوم، مننه. اللهم ما تاسې هر څوک یې ګور دي زړه سره، ما دا بعضې ملګرو ته ویلي دي دا څوک چې له موږ سره مخالفت کوي یا یو خبر و بله خبره کوي، دې ته وایو چې تاسې موږ وڅارئ، هر کتاب حواله چې زه درکړم ورسه ویې ګوره، و ما باندې د حق دا ده چې زه له ما نه کتاب وغواړې او زه د کتاب حواله. اوس ګوره زه تاته یو بله خبره کوم، ډېر ملګري په ما انتقاد کوي چې د صحابو توهین کوونکو ته یا د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین کوونکو ته ولې کافر وایې؟ تا نوم څه شی ده؟ منان دې نوم ده؟ منان دی. عبد المنان، منان ځان ته مه وایه، عبد المنان وایه. ښه، عبد المنان صاحب د زړه سره د تاسې اوس همدغه موبایل خراب سي او زه مستري یمه در جوړومې، تاسې ما ته راسې چې راته وایې چې قاري صاحب د موبایل مې نه چالو کېږي، دا را جوړ کړه، او ولې نه چالو کېږي؟ زه به درته وایم چې په دې کې دا ځای خراب ده، دا ځای خراب ده، دا ځای خراب ده، دا ځای خراب. ما چې کله د دې موبایل خرابي درته په ګوته کړه، اوس ته په ما دا اعتراض کولی شې چې دا موبایل تا را خراب کو؟ نه نه مس وایي. ما څه شی تا ته په ګوته کړل؟ تا مشکلات دې په ګوته کړه چې دا ځای دا ځای دا ځای خرابي مې درته په ګوته کړه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین کوونکو ته ما کافر نه دی ویلي، د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین کوونکو ته ما کافر نه دی ویلي، بلکې د دوی کفر مې درته په ګوته کړی. سمه ده، سمه ده، ومې منل قاري صاحب، ټول شی به مې منل. ما کله بله خبره کړې، خو نه، ما فقط دغه سوال راته و چې ته ما لایف وکړی، خو په تشریحاتو کې یا په جزئیات کې یو ستا خبره مې واورېده، بل شی مې واورېدلی نه وه. نو اوس چې دې په جزئیات کې ټول شی راته وشول، بس ما ومنل ټوله خبره. ما زه هېڅ اعتراض نه لرم، فقط دغه شی چې راته وشول بس ټول خبره ده. عبدالمنان صاحب نه دا درخواست ده ته په دغه زمانه کې کوم شیا دي او چې تاسو ته میلو شي د ابوبکر، عمر، حضرت عائشہ دا مسلمان پیو منمو بي دا ومن زو حقیقت مسلمان دي. دا کتاب کې څه لیکلي دی په عمل کې هم دي. مخته مسلمان یو څه کتابو کې مسلمانۍ رغلي دی هغه مومن لري دی، هغه کوم کتاب کې کوم کو پر رغله دی هغه مني. ته به څنګه د مسلمان یې؟ بشک. جزاک الله. مننه عبدالمنان صاحب. قاري صاحب ډېر خوشحاله شوم بس چې تاسو سره مو خبرې وکړې ټول دوستان سره، او مننه د ټول جوابونو نه، ما خپل جوابونه واخیستل. اللهم بارک. ډېره مننه، ښه وخت. کامران خان مهرباني تاسو پوښتنه لرئ؟ لدغه بحث مو څه شی زده کړل عمر جان؟ الحمدلله قاري صاحب محترم ډېر څه مو زده کړل. ګوري زه د ما هیله هم دغه ده، که هر شی په دغه شکل باندې بحث وکړي و ټول عمر به د مو په منځ کې تیزه خبره رانسي. بالکل. دی د نرسي همدغسې دلایل دې راوړي. بالکل. نر دې سي همداسې دلایل دې راوړي، د خپل دفاع په باره کې دې راوړي، او دلته دې ووایي د ملګرو ته چې اوس ما ته وخت راکړه زه کتاب درته راوړم. دې زوی مړي چې دلته راسي بس خټالوژي د توهین د وسپکاوی ورې دغه ورور سره د اوس بحث وسو خبرې وسولې، دا هر څوک چې په ما انتقاد لري، اعتراض لري، نیوکه لري، راسه دې زړه سره دلته کښېنه، پوښتنه وکړه، بس خاص وکړه، او همدغسې شکل باندې همدغه روافضو ته وایمه چې زه په تاسو کې د تاسې اغاګانو ته چې مې ټول عمر چیلنج جوړ کړی د همدغه چیلنج مې درته چې راسه که مې له خپلو کتابونو نه همدغسې څه ثابت نه کړلاسته، لکه ډاکټر چې مریضي درته په ګوته کوي هماغسې به مو خپلې مریضیانې درته په ګوته کوم، په خپله باندې به بیا په ځانو اقرار کوئ.
بشک قاری صاحب محترم ته بس کې لګیا وي د مو د فړچنور یو غټ هغه راغله خو تېښت کې بریالی شو ټینګ نشي تی راپورته کړه بیرته راپورته کړه وغږ به دې کول خدای دې بي خو نه بس هغه سه محترم ته خو دې موږ نه پس ورته خیز چې هغه صاحبان مهمه خبره خو دې دوی ټول هغه صاحبان هم دغه سي دغه دي دغه ملګری څوک قاری صاحب